د ننګرهار هسکې مینې ولسوالۍ دغه ولسوالي چې له جلال آباد ښاره 15 کیلومتره لري جنوب ختیځ خواته د سپین غر په لمن کې پرته ده. اوسیدونکي له وروستي ډاډمن امنیتي وضعیت خوښ دي. وایي له پخوای ژوند په دې ښه دی چې خپل کاروبار پرته له کومې امنیتي ویرې ترسره کوي. دوی وایي یوازینۍ ستونزه چې ځوروي هغه د کاروبار نشتون او کمزوری اقتصاد دی. په وینا یې که دغه ستونزه حل شي ژوندي ښه روان دی. امنیت خو ان شاء الله العزیز موږ خپل د امارت اسلامي ته دا ډاډ ورکړی دی چې موږ په دې وطن کې نور ورانکاري نه غواړو او موږ د امارت اسلامي سره وګپ ولاړ یو. بس د 340 کاله موږ د اور په لمبو کې اوس نور خپل ځان د اور په لمبو کې د پردیو ښکار کوو نه. د مشرانو دا غوښته ده او دا هغه زموږ ورسوي چې د بالا ولسوالي ډېره په مشکلاتو کې ده. موږ د هغه لرو دا ډاګونه لرو وبنه غکو نه لرو. د هسکې مینې ټول ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیستي دي او هره ورځ پکې په عادي ډول تدریس کیږي. د پوهنې مدیریت مسؤلین وایي که څه هم ښوونځیو کې په عادي شکل تدریس روان دی خو لویه ستونزه د سرپناه او کتابونو نشتون دی. د هسکې مینې ولسوالۍ لکه څنګه تاسو ته ښه معلومات دی جنګ او جګړو زیاته شاهده وه. مختلف وخت ورباندې جنګونه او تنګسي تېرې شوې نو د دې د وجې نه موجوده تعمیرات یې ټول د خاورو سره خاورې شو. د شل بابا تعلیماتي عمومي ښوونځیو څخه 8 بابا تعمیر لرونکي مکاتب وو چې اوس د هغې جملې څخه 6 پاتې دي. کتابونه موږ ته په تېر دولت کې چې راکولی شوي ټول د 6م ټولګي پورې دي. د 9 نه تر د 9 او د 10 نه تر د 12 پورې د جدي کتابونو د کمبود سره مخ دي. د یادې ولسوالۍ د مرکزي روغتون مسؤلین د خپلو خدماتو پوره ډاډ ورکوي خو لویه ستونزه د درملو نشتون په ګوته کوي. چې کوم خدمات ترسره کوو یو خو دغه عمومي او پی ډي شوه د نارینه او زنانه او پی ډي په دواړو سیکشنونو کې هم په فیمیل سیکشن کې هم په نارینه سیکشن کې د دواړو ترسره کیږي. د دې نه مو واره دغه ګروت مانیټورینګ یا دا چې موږ ورته وایو دا یو خدمت دی. د هغې نه مو واره موږ په کلینیک کې ولادي بخش لرو ولادت خونه لرو چې په دې ولادت خونه کې 2 قابلې د موږ سره کار کوي. د هسکې مینې مسؤلین بیا ولس ته د ښه امنیت ترڅنګ ډاډ ورکوي چې ستونزې به یې تر لوړو مقاماتو رسوي تر څو د ولس ژوند لا هوسا شي. او خلک ښه په ولاړ خلک دي په یو امارت سره ښه ولاړ دي ښه په یو خوله ژبه باندې دي را سره. په میاشت کې یا په 2 هفتو کې موږ سره خامخا دوی سپین ږیري او علما موږ راغواړو دوی سره غونډې کوو مجلسونه کوو کومې ستونزې دوی هغه موږ ته ووایي چې موږ ورسره کومه خبرې هغه دوی سره وکړو. د دغه ولسوالۍ مجاهدین ځانونه خپل دندو ته ژمن بولي او وایي هر وخت د ولس ترڅنګ ولاړ دي. خپل وطن د خاورې او د ولس په خدمت کې دلته راوتلي یم او په خپلې مېړانې باندې خدمت کوو. دلته هم دا چکپین اچولی دی او خپله وظیفه ښه په مېړانې باندې وړاندې سر له وړو او د ټولو مشرانو اطاعت کوو انشاءالله. او موږ دلته چکپین ته راوتلي یو او دلته خپله دنده په مخ باندې وړو او دلته انشاءالله د ولس ته په اطمینان ډاډ ورکوو چې دلته 100% کې انشاءالله امنیت ته هېڅ خطره دلته نشته انشاءالله. د هسکې مینې اوسیدونکي غریب کار او خلک تر ډېره په کرکیله او مالدارۍ بوخت دي.